د میدان وردګ ولایت نرخ، سید آباد او چک ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې د پاکو اوبو رسولو په موخه د دغه ولایت سیندیزې حوزې په همکارۍ د اوبو نړیوال څاه کیندنې خیریه ټولنې د 100 څاګانو د کیندلو چارې پیل کړې. دغه 100 پروژې د میدان وردګو په 3 ولسوالیو کې سید آباد، نرخ، چک ولسوالۍ کې خلکو ته جوړیږي. سید آباد په ولسوالۍ کې 9 پروژې، د چک په ولسوالۍ کې 15 او د نرخ په ولسوالۍ کې 6 پروژې د جمله 100 پروژې دي. دې باندې تقریبا د میدان وردګ ولایت د 100 څاګانو دغه چې دی تقریبا 3.4 میلیون افغانۍ دي. تقریبا 1000 کورنۍ ته استفاده کوي اوبونه. د یادو سیمو اوسیدونکي وایي د اوبو نشتون یوه لویه ستونزه ده. دوی وایي له دې وړاندې به یې له لرې ځایونو اوبه راوړلې، چې اوس به د دې څاګانو په کیندلو سره تر ډېره دا ستونزې راکمې شي. دلته مخکې اوبه نه وې، لاندې څاوې دي، د برمې خلکو ولیدي د پټیو لپاره له غونه په خرو باندې او په کلاچیو باندې اوبه راوړلې، دلته د کور استفاده هم کوله. او دغه څاه که موږ ته وویل شي او کامیابه خصوصا انشاءالله اوبه وکړل، دغه ټول کورونه به اوبه تېچ کړي او دا ډېر د خیر کار څه. دې حوزې نه ډېر خوشحاله یو. الله تعالی دې انډیواله دوی سره ډېر ښه وکاندي چې موږ سره دغه لطف وکړه. موږ ډېر تکلیف وصیبه د اوبو له نګاه نه اشامېدنې اوبه دې موږ بیخي نه وې. دې ویلو ده چې په دې وروستیو کې د میدان وردګ ولایت ډېری اوسیدونکي د پاکو اوبو له نشتون سره مخ دي. بل خوا بیا د دغه ولایت سیندیزې حوزې مسؤلین وایي کوښښ کوي هغو سیمو ته پاکې اوبه ورسوي چې د صحي اوبو له نشتون سره مخ دي.